په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې. بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده ورونو. کله چې انسان د فرضي لمانځه څه وروسته سلام وګرځوي، هغه که د سهار لمونځ وي، ماپښین وي، مازدیګر وي، ماښام وي، یا هغه نفلي لمونځ وي، یا هغه واجب لمونځ وي، د لمانځه د سلام ګرځولو څه وروسته 3 کرات 3 ځله 3 واره سبحان استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایست. او له هغه نه وروسته د دعا چې په دې ټیم کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په خپله غوښتې هم ده، ویلې هم ده. د دې دعا غوښتل او ویل سنت دي. د دې 3 ځله سبحان استغفر الله او دغه دعا د وینا دا فضیلت او دا ګټه ده. که په دې لمانځه کې څه نقصان سوی و، هغه به الله رب العزت انسان ته معاف کړي. د لمانځه په آدابو کې څه کمزوري د انسان سوی و، توجه کې وغیره وغیره، او د دا لمونځ به د الله په لوی او سپېڅلي دربار کې قبول او منظور سي. پر دې به د قبولیت ټاپه الله پاک مهر به الله رب العزت ورباندې ولګوي، او د دې لمانځه هغه نور او برکت به موږ تاسو ته الله پاک په نصیب کړي، په ژوند کې، په زندګي کې، په کور کې، په اولاد بچانو، او د ژوند د وروسته د مرګ سم آباد په هغه ابدي زندگی کې د قیامت په بیا نه ختم کېدونکي ژوند کې د قیامت در دې بالا لویه کومه پیدا کېدلی سي چې په لمانځه کې یو غلطي د انسان سوي، هغه الله پاک انسان ته معاف کړي. دا د یو سنت پر ژوندی کولو انسان ته معافېږي چې د سلام د ګرځولو څه وروسته دې 3 ځله ویل استغفر الله استغفر الله استغفر، او وروسته د دعا وغواړي. دا لنډه دعا ده. دا هر هغه لمونځ چې د هغه څه وروسته ته نور لمونځ کوې هم یې غوښتلی سې، لکه د ماښام لمونځ دی ورپسې سنت دی، ماخستن لمونځ دی ورپسې سنت او وتر دی، د سنتو څه مابعد د وترو څه مابعد، او هر هغه لمونځ چې په هغه لمانځه کې وروسته نور لمونځ نه وي، لکه د سهار لمونځ هم یې غوښتلی سې. په دې دعا کې خلک لاسونه پورته کوي نو د دعا آداب دي، لیکن لاسونه هم نه پکې پورته هم کافي دي. بس صرف دومره ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 4 الفاظ یا 4 جملې